السلام علیکم مینوالو د اختر د رخصتیانو څخه په فرصت ومو کولی شو چې راشو پارک کې یو څو شیبې د وطنوالو ترڅنګ تېرې کړو نو د یو بل مینوال به ووایم چون دوی مونږ ساري په سوشل میډیا باندې چې ملاقات یې وشو نو خپل ځان یې راته معرفي کړ چې زه هم د شعر و شاعري او ادب مینوال یم او خپل لیکنې کوم نو مې غوښتل چې د سره هم یو مرکه ولرو کولی شو په اوله کې راته خپل ځان معرفت وکړو بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په لومړیو کې تا ته او ټول هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم زما نوم شعیب حلیم یار د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم مننه خوشحاله اوسئ ورور تاسو ته هم کوچنی اختر ډېر مبارک وي الله دې وکړي چې یو ښه اختر ولرئ نو کولی شئ دغه د شعر او شاعري مربوط چې څنګه ستاسو د اول نه شوق دې سره یا وروسته د وخت په تېرېدو سره تاسو مینوال شئ د شعر او شاعري بس له ماشومتوب څخه د شعر او شاعري سره زما علاقه وه نو په دې خاطر ما شعر لیکل پیل کړ ښه ډېر ښه دا خو یو ښه هغه دی چون په شعر او شاعري سره د انسان هغه داخلي چې کوم کردار وي او خلوص یا په دې کې را پیدا کېږي نو تاسو کوم ځان خپل ځان کې خپل کم بدلون ګورئ که نه چې چون اول تاسو کله کم وخت کې شعرونه نه لیکل یا وروسته کله چې د شاعري دی هغه ته راغلی نو شعر خامخا په انسان باندې تاثیر اچوي کله چې ته شعر لیکي او وایي مختلفو ځایونو ته ځي بهیرونو ته غونډو ته نو خامخا په تا کې بدلون راځي مثبت بدلون نو په ټولنه کې هم ته داسې کردار نه کوي چې د خلکو د خوښې وړ ونه ګرځي نو خامخا شاعري چې دی په خلکو کې بدلون راوستلی شي ښه ډېر ښه کولی شي کوم شعرونه مو چې خپله کوم لیکلي وي د هغې څخه راته څه نمونې وړاندې کړئ تر څو مینوال هم ستاسو د هغه شعرونو کومه مینه چې د هغې باندې خپلې سترګې او زړونه خړوبې کړي صرف دوه خپل بیتونه به درته ووایم چې زړه مې تور دی رابطې پاللی نشم واه زړه مې تور دی رابطې پاللی نشم تک لاړې ستا کیسې پاللی نشم او انتظار څو به انتظار وي انتظار څو به انتظار وي نور دا ستا لار کې دمې پاللی نشم واه ډېر په زړه پورې یعنې دا هغه بیتونه دي چې تاسو خپله لیکلي دي بلکل دا زما خپل بیتونه دي او د غزل لومړي دوه بیتونه دي او پوره غزل دی دا بیا پوره غزل هم تاسو دی لرئ نو تاسو په سوشل میډیا کې هم فعالیت کوئ که نه هو په سوشل میډیا کې هم فعالیت کوم خپل یو اکاونټ لرم د شعیب حلیم یار په نوم او فیسبوک پیج مې د غزل مازدیګر په نوم ډېر ښه انشاءالله مینوالو او کتونکو سره هم ستاسو کوم پیج چې دی دا به ورسره هم شریکو او وخت په وخت ستاسو چې کوم نوي بیتونه راځي انشاءالله به له سوشل میډیا څخه تعقیبوي نو یو پوښتنه مې بله هم درلودل هغه چون د پارمان کسکر غوندې مختلف قسمه داسې ډېرې دغه راځي شاعران راوځي او بېرته بیا ختمیږي تاسو څه نظر لرئ یعنې د دوی پروموټ کول څنګه دي په سوشل میډیا باندې سوشل میډیا داسې یو شی دی چې که چېرته ته اوتې بوتې وایي یا بل داسې کار وکړي چې د خلکو د خندا باعث ګرځي نو ته خلک یې ډېر سپورټ کوي نو په سوشل میډیا کې موږ باید څوک چې د شعر ته توهین کوي او شعر د اوتو بوتو په شکل وایي موږ باید هغه سپورټ نه کړو او باید هغه د سپورټ نه لاس واخلو مننه ډېر خوشحاله اوسئ انشاءالله راتلونکي وختونو کې بیا هم مرکې لرو تاسو کم نوي بیتونه ولیکئ انشاءالله په هغې باندې به هم بیا خبرې کوو خوشحاله شوم چې تاسو سره مې څو شیبې په خوشحالۍ سره مننه ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ